سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هغه لوبډله چې د یوې لوبډلې په وړاندې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. شل اوریز کرکټ د کرکټ چټک فارمټ دی چې ځینې لوبډلې دې فارمټ ته ځانګړې او جوړ وي چې له هغې ډلې د افغانستان ملي لوبډله هم ده. خو نن د هغو لوبډلو په اړه غږیږو چې د یوې لوبډلې پر وړاندې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. په دې نوملړ کې لومړی نوم د انګلستان لوبډله ده. دې لوبډلې په شل اوریز کرکټ د پاکستان لوبډلې 18 ځله په ګونډو کړی او اوله لوبډله ده چې د یوې لوبډلې په وړاندې زیاتې بریاوې ترلاسه کوي. په شل اوریز کرکټ کې د هند لوبډله هغه لوبډله ده چې له سریلانکا او ویسټ انډیز نه یې زیاتې لوبې ګټلې دي. هند له سریلانکا او ویسټ انډیز نه 18 ځلې بریاوې خپلې کړې دي. همدغه راز پاکستان، افغانستان او بیا هم پاکستان هغه لوبډله ده چې په شل اوریز کرکټ کې یې د یوې لوبډلې په وړاندې ډېرې لوبې ګټلې دي چې پاکستان د زمبابوې په وړاندې 14، افغانستان د آیرلند په وړاندې 14 او بیا هم پاکستان د نیوزیلند په وړاندې 14 لوبې ګټلې دي. د یادولو وړ دی چې تېره ورځ پاکستان په درې اړخیزو لوبو لړۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته ماته ورکړه او د یوې لوبډلې وړاندې د ډېرو بریاوو ترلاسه کولو لوبډلو کې یې خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پیاوړی الراوند ګلبدین نایب په استرالیا کې ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په مخه یاد هېواد ته روان شو تر څو په شل اوریز نړیوال جام کې افغانستان لپاره ولوبېږي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.